مری ما تاسو څه خبره کول غوښتل ډیره ضروري خبره ستا خبره ما واورېده تا واورېد زما په خیال کې اول ته یو بزدل انسان دی just a coward خو اوس څه مری mental ښکاري mental د mental نه زیات sentimental یو جذباتي مجنون زه مجنون نه مری تا ته چا دروغ ویلي ما خو دلته صفا وویل چې هر جذباتي انسان نیمه لیونی وي او ډېره صفا خبرې کوي ته ډېر bold او straight forward یې زه ډېره جز سړی یم مری ته د ماشوم په شان یې innocent یې I really like you لیلا بیلا پلار له جواب ورکو که لور له هغه سړي خو زمانه یو دوه خطا کړل بچې او کمالالدین خو داسې وارخطا شو لکه چې چای مری ته تیزندیه چولي وارخطا به هغه مو وارخطا زه یم بیبي خو ته پې وارخطا وې نو لږ د خبرو چل زده که ښه مخله شیرعلي هېڅ پاتې نه ده بیبي خو چې مولک یې در وغوښتو نو دې صفا مطلب دا دی چې زړه یې دی خو په زړه کې څه دي بچې په در کې بیا سي په خپله تله بازار هم تلي او مونږ هم خو خدای خبر چې د کمالالدین به زموږ په هکله څه خیال او تا ته ښه معلومه ده چې مونږ څه یو ولې موږ څه یو د بېګانه سبا کوو سبا نه بېګا کوو نور به منځ کې څه دي ته خو اډو په بېګا په سبا نه د لندن اخبار خو چې ستا نه پسه زیات دي پلار یې په بنګلو کې اوسي او لور یې په موټرو کې چکرې وي زموږ خو رڼا هم نشته غټې بېبي تا بیا ګرچې به راوږده کړه رښتینه کې ښه ده ګورم به در سره بیا به د دې کوره بهر قدم نه دی زاړه موټه جارو کړه بیبي ته زما په دې خبره باندې یو ځل بیا سوچ وکړه که د لیدرم کې نو په دې غوجل کې باجرې تا سره څنګه ګزاره وکړي وای خبخله شیرعلي تا د خپل پلار کور ته غوجل وې ډېره موده مې باندې ناړې کېښود خو نه شوه زم پوښتنه یم دا ته څنګه چېرته روانه شوې وې د خپل بابا کور ته د خپلو لالاګانو کره خان کاکا خان بابا را روان دی سګرټ مړ کا چې سګرټ مړ کوم نو ځان ولې نه مړ کوم را روان به د سره میاسم دنګلي بغاوت ته خان کاکا انقلاب زنده باد زه ته ورله دغه کوزه یوسه همدې پسې به را روان دا مې ګلاله دي زه خوب خو نه وینم ومې شو دا ته خبرې څه چل در باندې وشو په ځان مې چکو لګو ګلاله ولې لیونۍ شوې څه لیونی کېږم به نه دا په دې عمر کې دا کارونه په دومره مال حال کې زه دا عیاشي نه شم کولی دا یو چورت هم را باندې د چا پیرزو نه شي ته خان لالا ولیدې نو خو په ځان چکونه ولګوي چکونه خو هغه ټول عمر په ما لګولي دي خو اوس به داسې نه وي یا لویه ځوانه چې د چا سپېرو سترګې ورپسې شي سپېرې سترګې لورې د چا وي خو چې تا دې کور د قدم راغستی دی په موږ دې ور هم راوستی ولې دا ما څه کړي دي ما خو دې کور ته د نه راتلو قسم کړو ستا په جرګه راغلی ما خو ستا راتل ما ته ډېر ګران پرېوتل ښاپېرئ که خوښه دې نه نو زه باډو راځم نه اوس به ولې نه راځې اوس به ستا هغه پلار هم راځي ستا په سر خو زما او د لالا په منځ کې پرېوتې ده زما په سر ستا په سر ستا د زوی په سر او ستا د نوسي په سر شیرعلي به درته نوره خبره کړي او هغه وی چې خان لالا د شمشیر علي په واده رضا دی خو د هغه رضا ته به نه ګورو ښاپېرې د هغه د لاسه خو زم دغسې تل توقه پاتې شو د پومه د توت په شان یوازې بې پاڼو بې ثمره خدای دې یوازې مکه زیما خړی د دې د هغه بچي دي او شمشیر علي خو ما تا ته بخلی دی که څوک مري او که چی د شمشیر علي ډولۍ به ستا کور ته راځي ډولۍ او دې کور ته ولې ګلاله ته خفه شوې
خپه نیمه ښاپېرۍ خو ما ته څه بل سره یاد شو